السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. څومره هم چې ملګري دي امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. که چېرې تاسو تر اوسه پورې زمونږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نن درته یو ډېر ښکلی غزل وړاندې کومه د خپل یو ډېر ښو قدرمن عزتمن ملګري جمشید صدف صاحب د هغو په غوښتنه باندې. امید ساتم چې ټول ملګري به ترې خوندونه واخلئ. د غزل نه مخکې دغه یو دوه شعرونه دي چې یا خو مې د ژوند احساس کې واچوه چې مړ شمه، یا خو مې د ژوند احساس کې واچوه چې مړ شمه، یا راته بنګړي په لاس کې واچوه چې مړ شمه، یا خو مې د ژوند احساس کې واچوه چې مړ شمه، یا راته بنګړي په لاس کې واچوه چې مړ شمه. ځان له خو دې ټول جامونه ختم کړل نشه نشوې، ځان له خو دې ټول جامونه ختم کړل نشه نشوې، دوه ګوټه زما ګیلاس کې واچوه چې مړ شمه. غزل څومره چې را لویه شوې هوښیاره شوې، ځکه خو په هر څه خبرداره شوې، څومره چې را لویه شوې هوښیاره شوې، ځکه خو په هر څه خبرداره شوې. مور راته نن ډېره دعا وکړله، شکر دی چې ته په سمه لاره شوې. مور راته نن ډېره دعا وکړله، شکر دی چې ته په سمه لاره شوې. راشه که نه وګوره سلګۍ مې دي، مړ به شمه مړې که ته یې ساره شوې. راشه که نه وګوره سلګۍ مې دي، مړ به شمه مړ که ته یې ساره شوې. دلته د غریب سړي تپوس نشته، دلته د غریب سړي تپوس نشته، دلته به یادېږي که مالداره شوې. دلته د غریب سړي تپوس نشته، دلته به یادېږي که مالداره شوې. ماله به پړونې خامخا راوړې، ماله به پړونې خامخا راوړې، ته که را واپس چېرته د ښاره شوې. مور راته نن ډېره دعا وکړله، شکر دی چې ته په سمه لاره شوې. ماله به پړونې خامخا راوړې، ته که را واپس چېرته د ښاره شوې. زړه د خپل صدف ځان سره وساته، زړه د خپل صدف ځان سره وساته، ځان ته یې لوګی کړه که بیماره شوې.